السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه د وخت مو بخیر پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ده نن سه شنبه د لیندې یا د قوس د میاشتې د 10 د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 3 منټې سره سمون لري روانه خبري غړي درته زه سر احمد سیل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی بغلان کې په شلو کارخونو کې شپږ ډوله نباتي غوړي تولیدېږي بدخشان کې 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو جومات جوړ شو په افغانستان کې پر ایډز اخته کسانو شمېر 3200 تنو ته پورته شو او د ایران بهرنیو چارو وزیر د سوریې ولسمشر ته د ملاتړ ډاډ ورکړ اوس هم بشپړ خبرونه بغلان کې په شلو کارخونو کې شپږ ډوله نباتي غوړي تولیدېږي په بغلان کې له شلو څخه زیاتو وړو او سترو کارخونو کې شپږ ډوله خالص نباتي غوړي تولیدېږي چې چک کنچ او زغري مشهور دي د زغرو غوړیو د یو کارخونې مسؤل محمد یار باختر اجاز ته وویل چې په دغه ولایت کې 3 او شل وړي د غوړیو تولید کارخونې فعالیت لري چې د ټول ټال 80 کسان لپاره د کار زمينه برابر کړې ده نوموړي زیاته کړې چې د چک کنچ او زغر غوړي په لوړ کیفیت او ارزانه بیه عرضه کیږي او د خلکو علاقمندي ورځ تر بلې زیاتیږي ورته مهال د بغلان د کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد ولی امرخیل وایي چې د روان کال په دی ولایت کې پر 6000 هکتار ځمکه زغر کړل شوی چې لاغې څخه شاوخوا 3815 میټریک ټن حاصلات ترلاسه او د تیر په پرتله 80% زیاتوالی ښیي د کرنې برخې شنونکي بیا وایي چې د هېواد د کورني غوړي د بهرني غوړي په پرتله ارزانه او روغتیا ته زیان نه رسوي او ټول باید د هېواد د اقتصاد د ملاتړ او د روغتیا ساتنې لپاره له کورنیو تولیداتو کار واخلي بدخشان کې 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو جومات جوړ شو د بدخشان ولایت د کوآف ولسوالۍ په نشر کلي کې 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو جومات جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو د نشر کلي اساس ډاکټر عقیل عریب باختر اجاز ته ویلي چې دغه جومات د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په نوم نومول شوی چې 23 متره په اوږدوالي او 12 متره په سور سره جوړ شوی او په یو وخت کې 200 لمونځ کوونکو ته ظرفیت لري هغه زیاته کړې یاد جومات د سیمایزو چارواکو او سوداګرو په مالی ملاتړ جوړ شوی دی د یادونې وړ ده چې 13 ورځې په فراه ولایت کې ورته یو جومات جوړ شوی دی په افغانستان کې پر ایډز اخته کسانو شمېر 3200 تنو ته پورته شو د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سږ کال په هېواد کې دغه ویروس 200 مثبت پیښې ثبت شوي چې له دې سره په دې ویروس د اخته کسانو شمېر 3200 تنو ته ورسېد د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان زیاته کړې چې له دې څخه 1400 ناروغان تر ځانګړي درملنې لاندې دي د نوموړي د څرګندونې له مخې دغه وزارت توانېدلی چې د ایډز تشخیص او درملنې ډېر مرکزونه جوړ کړي دغه وزارت له خلکو غوښتي په دې اړه اړوندې لارښوونې عملي کړي چې په دې ویروس د اخته کېدو مخنیوی وشي او د ایران بهرنیو چارو وزیر د سوریې ولسمشر ته ډاډ ورکړ د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د بشار الاسد د زړورتیا او د روحیې د ساتنې وړ وبلل دا ناسته په داسې حال کې ترسره شوې چې په سوریه کې په ځانګړې توګه په حلب ولایت کې پوځي وضعیت نازک ښودل شوی دی
لته ناس ورسې عراقچی ویل چې هغه ته له حکومت پاوس او بشار الاسد شخصیت څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ پیغام ورسو او د بشار الاسد د زړورتیا او روحیې ته ستاینه وکړه. هغه څرګنده کړه په دې کتله کې له سوري سره د لازم مرستو جزئیات په اړه خبرې وشوې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه.